دوستانو سلامونه. په واتس اپ کې درته د نوي اپډیټ په اړه یا د نوي آپشن په اړه تاسو ته معلومات درکوم په دې ویډیو کې. لومړی خو که تاسې تر اوسه یا تر دې دمه خپل د واتس اپ برنامه یا اپلیکیشن مو نوي اپډیټ کړی، تر ټولو لومړی خو تاسې خپل د واتس اپ برنامه اپډیټ کړئ. هغه نه وروسته تاسې به په واتس اپ باندې کلیک وکړئ. واتس اپ باندې چې مو کلیک وکړئ، هغه نه وروسته به سټیټس ته لاړ شئ. دې نه وړاندې یا دې نه مخکې به تاسې په سټیټسو کې د واتس اپ سټیټس کې فقط یا هم یوازې انځورونه ترڅنګ ویډیوګانې تاسې لګولی شئ. خو اوس تاسې ایډ سټیټس باندې چې کله کلیک کوئ نو دلته تاسې نه ټیکسټ اینډ وایس، یعنې تاسې یو لیکل هم کولی شئ، مثلا په سټیټس یې ولګوئ لکه څنګه چې تاسې په فیسبوک کې یو پوسټ کوئ. دې ترڅنګ تاسې یو وایس غږیز پیغام هم تاسې په سټیټس په توګه لګولی شي. نو هغه لپاره تاسې مثلا لیکل وکړئ، تاسې به په ټیکسټ باندې کلیک کړئ. نو څنګه چې تاسې په فیسبوک کې یو لیکل کوئ، پوسټوئ، دغسې تاسې به په دې کې ماکئ مثلا لو از لایف. هر څه چې په هره ژبه کې مو چې کله لیکه تاسې به یې ولیکئ. هغه نه وروسته به لکه څنګه چې ویډیو یا انځور تاسې پوسټ کوئ، داسې به تاسې په دغې علامه باندې کلیک کړئ. دې سره به ستاسې پوسټ په لیکلې بڼه باندې په واتس اپ کې هغه شي. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ. که کوم پوښتنه یا نظر لرئ موږ سره د کمنټ باکس لاره شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ در سره سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي کې نورې ویډیوګانې هم در سره شریک کړم. تر بلې ویډیو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او ودان اوسئ.